تاسو دا خبره لغت کې ذکر کوي طلاق په لغت کې لکول ته ویل کېدل شي ارسال لکه یو ساروی په یو پړی تړل شوی دی چې کله د دې پړی نه یې لګي نو خلک وایي اطلقت الدابه دابه ساروی چې دی دا می لکه د خپل پړی نه دغه رنګ غوټه چې لکړه شنو دي تم دا لفظ ویل کېدل استعمالېږي نو په حقیقت کې زنانا په یو غوټه کړه شوی د چې ته غوټه د نکاح وي عقد النکاح د دې طلاق په وجه باندې هغه غوټه به ته لکېږي هغه ازاله کېږي دی وجنا علماء د شریعت د طلاق او تعریف د څه کوي چې طلاق څه ته ویل کېدل شي ازاله عقد النکاح د عقد نکاح د غټي زایل کول ته ویل کېدل شي طلاق به دو قسم دي یو سنی دي یو بدعي دي سنی دي ته ویل کېږي چې طلاق د سنت موافق سره خپل بیبي لور کی بدعي دي ته ویل کېږي چې طلاق د سنت موافق نه طلاق سنی به دو قسم دي یو دي حسن یو دي احسن احسن طلاق دي ته ویل کېدل شي چې یو سړی خپل بیبي له یو طلاق ورکیو به او ته رجوع نکي تر دې چې عدت پوره شي دا احسن زګه دي که چرته بالفرض خذ او خاون په خپل د کار باندې خپېمانه شي خزه وای چې زه به بل خاون چرته کوم خاون وای زه به بل خزه بس چرته ګرځم نو دوی ته چانس او موقع شته د دوباره نکاح کولو نوې عقد به وتړي نوې مہر به مقرر کی نوې شرایط د نکاح به جنۍ برازي وي مور او پلار به راځي وي اولیاء به راځي وي نوې نکاح به وتړل شي او به وسړی خپل بیبي له 3 طلاق ورکړي کنه به بالکل چانس نشته ځکه که 3 طلاق دی بیبي له ورکړه دا به خپل اول خاون نه بالکل حلال نه ده مگر هغه صورت کې چې دا به یو سړی بل سړی چې د پنی کا کوي په خپل خوخه به کداغي سره چرته کور برابر رانه په خپل خوخه طلاق کړو به عدت پرش به دا پنی کا کول شي نو دا ځکه احسن دي چې چانس دی وسم د لاسه تل نه دی دویم طلاق چې دی هغه دی حسن طلاق حسن دی ته ویل کېدل شي چې یو سړی خپل بیبي له طلاق ورکي او به هغه ته رجوع به طلاق ورکي به دا هغه نه وروسته چې کله بیبي دی بیبي سره چې دی به ته رجوع وکړي دیتا به دویمه بیماری چې به تیر شي او به پاک شي به او ته طلاق ورکي به او ته رجوع کی نو به دریم طلاق ورکي ورسو د بل طهر کې ولا دریم طلاق ورکي دا طلاق جائز دی حسن دی خو دې کې نقصان دا دی چې چرته د دریم طلاق نه وروسته د پیمانه شلو دی طبيعت د رجوع چانس بالکل نشته طلاق به دو قسم دی یو دی طلاق باین یو دی طلاق رجعی طلاق رجعی دی ته ویل کېدل شي چې سړی خپل بیبي له طلاق ورکي عدت لا نه پوره شي په عدت کې به د رجوع حق شته یو سړی خپل بیبي له یو طلاق ورکي او عدت نه پوره شوی نو په دې عدت کې به د رجوع مقشته دی ته طلاق رجعی وایي دویم طلاق باین دی باین به دو قسم دی باین په بینونت صغرا او باین په بینونت کبرا چې حنفی فقه کې باین په بینونت کبرا ته طلاق مغلظ وای مغلظ باین په بینونت صغرا دی ته ویل کېږي چې سړی خپل بیبي له طلاق ورکي او به او ترجون کی تر دې چې درې بیماریاں ورمانه واوړي
دته باین وای ځکه بیبي سره د نکاح عقد ختم شو خو بینونت صغرا ده بینونت صغرا مطلب دا ده کچیر ته دا سړی په دې خپل بیبي سره به ته نکاح کول غواړي نو د سره نوې نکاح تړلې شي نوې نکاح حتی تنکح ته ضرورت نشته یو باین په بینونت کبرا دی باین په بینونت کبرا دی ته وایي چې یو سړی خپل بیبي له 3 طلاق ورکي یو طلاق ورکي یو بیماری تیر شي به چې پاک شي به بل طلاق ورکي به په بل تور کې بل طلاق ورکي نو دې سره دا بیبي باین شو په بینونت کبرا مطلب دا کدی به تخپیمان شي چې نکاح کوو نو نکاح نشي کولای فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره طلاق به دو قسم دی یو دی طلاق صریحی یو دی طلاق کنائی طلاق صریحی پاغ الفاظ باندې طلاق ورکول چې لفظ صریح د طلاق دی د بل شی احتمال پکې نشته نو پاغه طلاق واقع کی یو طلاق کنائی دی طلاق کنائی په داسې الفاظو چې هغه کې احتمال د طلاق هم شته او علاوه د طلاق نه د بل معنا احتمال پکې هم شته لکه یو سړی خپل بیبي ته وایي چې زه د پلار کړه دې زه زما د کور وځه د دې خدا مطلب هم جوړېدلی شي چې زه څه وخت د پلار کړه تیر که چې زما طبیعت ساه شبې ته به راشي او دا معنی هم کېدلی شي چې زه زمانه طلاقوي نو که نیت د طلاق وي کړی طلاق واقع کېږي خو که نیت د طلاق نه بیا نه واقع کېږي طلاق کنایي کې نیت له اعتبار دی طلاق به دو قسم دی یو دی طلاق معلق یو دی طلاق منجز طلاق معلق دی ته وایي چې یو سړی طلاق په یو امر پورې معلق کی چې که د پلانی کار لاړې نو په ما طلاق که پلانې کار دی وکنو طلاق طلاق منجز دی ته ویل کېدلی شي چې معلق په بل امر پورې نه کی وایي بس ته طلاق انت طالق طلاق بدعي دی ته ویل کېدلی شي چې د سنت خلاف طلاق ورکي د سنت خلاف طلاق دی ته وایي چې سړی 3 وانه طلاق په یو ځای ورکي ته په 3 کانو طلاق یا د پښتنو عادت ده د کاڼي مسره وړي یو 2 3 کاڼي ورته یا دا د دې ته طلاق بدعي وایي دا د سنت خلاف طلاق دی دویم په بیماری کې طلاق ورکي طلاق په حیض کې ورکولم د سنت خلاف دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورکړو نبی صلی الله علیه وسلم مت حکم وکړ چې به ترجو وکا تر دې چې دا پاک شي او به د پاکوالي نه رستو چې بیماری ور باندې راشي به چې پاک شونه کو به طلاق کم د طلاق بدعي دلته وی مطلق شوی زنانه با انتظار کوي 4 میاشتې په 3 بیماریانی تاسو لږ متوجه شئ مطلقه زنانه عدت یو څو قسمونه ده دا د هر زنانه عدت دانه ده دا د هر زنانه عدت د چې پای کې ډېر شرطونه موجود وي تاسو چې کله د دې نور مطلقو عدت زده کړو بیا پته لګیږي چې دې کې څونه شرطونه دي اول هغه زنانه ده چې هغه د نکاح د واده کولو نه د رخصتۍ نه مخکې طلاق شي یو هلک راپاڅېده ده یو جینۍ سره نکاح وکړه واده لا نه دی شوی رخصتي نه ده شوې د پلار په کور ناسته ده او دی هلک د خپل بیبي طلاق کړه په دې باندې هیڅ عدت نشته قرآن کریم کې الله فرمایي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نو کله چې زنانا د واده نه مخکې طلاق شي نو باغې عدت نشته حکمت دا ده چې عدت د استبراء الرحم د پاره ده چې رحم
د نطفه نه پاک شي او د رحم په نطفه مشغول شوی نه دی نو ځکه عدت ته ضرورت نشته. دویم هغه زنانه چې هغه واده شوه خو ماشومه د بیماری نه کېږي یا چې د بعضې زنانه باندې بیماری راځي نو ټیم په ټیم یې بیماری نه کېږي. دا د بعض زنانو بیماریانې وي چې هغې کال کې مې یو ځلې نه کېږي. یا یو زنانه ډېره بوډۍ دا بوډۍ نو د هغې بوډۍ زنانه او هغه ماشومه او یا هغه چې هغې بیماری نه کېږي د هغې عدت قرآن ذکر کړی دی سورة الطلاق کې الله فرمایي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحزن. آغا زنانه چې د خپل بیماری نه نا امید شوي د وجې د بوډۍ یا د وجې د بیماری نه یا د وجې د وړوکوالي او هغه زنانه لم یحزن چې د هغې بیماری نه کېږي یا د مرض د وجې نه کېږي یا د ماشوموالي د وجې نه کېږي صغارت د وجې نو د دې عدت 3 میاشتې د 3 میاشتې چې په دې واوړي د بې طلاقېږي. څلورم عدت چې دی هغه عدت د وینځې د وینځه کله چې انسان وینځه په نکاح سره والي نو هغه انسان د هغې چو طلاق یې کړه نو هغه به 2 طلاقه 2 بیمارۍ د هغې عدت دی. څنګه چې حدیث کې راځي طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان. نو پنځم دا زنانه ده د دې زنانه خلاصه دا ده چې دې کې دا شرطونه ټول پوره وي. څه مطلب دا به بالغی یو دویم نکاح به شي دریم بیماری به کېږي څلورم دا ده چې دی به حامله نه وي ځکه د حاملې زنانه عدت وضع د حمل د قرآن کې الله وایي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هغه زنانه چې د حاملې وي د هغه عدت دا ده چې ماشوم پیدا شي یو ځل بیا د خلاصې ته غوږ شي. زنانه د عدت په لحاظ سره یو څو قسمه اوله هغه زنانه ده چې هغه د پلار په کور باندې ده او واده شوې نه ده او خاوند طلاقه کړه د رخصتۍ نه مخکې طلاقه کړه دې زنانه باندې هېڅ عدت نشته. قرآن کې الله وایي چې فلیس علیهن من عدة تعتدونها. دویمه هغه زنانه ده چې واده شوې ده خو ماشومه ده بیماري نه کېږي. او درېیمه هغه زنانه چې ډېره بوډۍ ده د بوډۍ د وجې نه بیماري نه کېږي یا د مرض د وجې نه بیماري نه کېږي. دا دواړه زنانه چې د قرآن سورة الطلاق کې الله ذکر کړي دي واللائي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. د دې عدت 3 میاشتې. څلورم هغه زنانه ده چې هغه وینځه ده او یو هلک په نکاح کړه نو د هغې عدت 2 بیمارۍ دی. حدیث کې د هغه عدت ذکر دی. د الله نبي فرمایي طلاق الأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان. پنځم هغه زنانه ده چې هغې کې هغه حامله ده په نس باندې حمل دی رحم کې حمل. قرآن د هغې عدت هم ذکر کړی دی فرمایي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نو شپږمه دا زنانه ده د دې زنانې شرطونو ته اوس غوږ شئ. دا زنانه به بالغه یو دویم دا ماشوم باندې ځکه د ماشوم عدت جدا دی. دویم دا به په نکاح شوي وي. دویم دا دی چې دی به رخصتي شوي وي واده به یې شوی د پلار په کور به ناسته نه وي ځکه که د پلار په کور ناسته وي د هغې عدت نه کېږي.
سلورم آیسه بنئ د بیماری نه به نا امید نه د وجې د بوډاوالي یا د مرض نه ځکه د هغې عدت 3 میاشتې دی سلورم دا دی چې وینځه بنئ ځکه د وینځې عدت 2 بیماری دی پنځم حامله بنئ ځکه د حاملې عدت چې دی وضع د حمل ده د 15 شرطونه چې پکې المطلقه د هغې دا شرط دی نو المطلقات کې الف لام عهدی دی معهود په دې باندې هغه څوک دا هغه زنانه ده المطلقه البالغه المدخوله بها غیر آیسا ولا صغیره ولا حامله دا الف لام بغیر عهدی ذات مراد دویمه مسله دلته اهل علم ذکر کړی د اختلافي چې یو زنانه ده هغه حامله ده واده شوې ده او د هغې ماشوم چې طلاقه شو نو ماشوم یو 10 ورځې وروسته 13 ورځې وروسته 40 ورځې وروسته پیدا شي نو د دې به څه حکم وي دلته د بعض صحابه او علماو نه نقل چې دا ابعد الاجلین د انتظار کوي ابعد الاجلین څه ته وایي یعنی که څلور میاشتې که درې میاشتې مخکې تېرې شوې نو دی به وضع د حمل د انتظار کوي که وضع د حمل مخکې شو نو دا به 3 میاشتو ته انتظار کوي 3 بیماریانو ته 3 میاشتو ته لیکن صحیح خبر ادا ده چې که حاملې زنانې عدت وضع د حمل ده که مخکې پیدا شو که وروسته پیدا شو دا به وضع د حمل ته انتظار کوي ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي و اولاة الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن آغا زنانه چې هغه خاوندانې د حمل دي د هغوی مده د عدت چې د وضع د حمل ده او د باب کې حدیث دی د سبیعه الاسلمیه رضی الله عنها سبیعه الاسلمیه خاوند طلاق کړه یو څو ورځې چې تېرې شوې د طلاق نه وروسته د هغې ماشوم وش کله چې دی د ماشوم د بیمارۍ نه روغه شوه نو ډولي کپړې واغوستلې چې کپړې واغوستلې ښه ډولي کپړې نو دې پخوا باندې ابوالسنابل ابن بعکک تېرېده هغې ورته ویله ما لي اراک متجمله لعلک تتعرضین للخطاب دا څنګه د ډولي جامې اغوستلې کېدی شي چې ته نکاح ته ځان پیش کړې هغې ورته ویل چې ویل نه تر دې پورې چې په تا باندې 4 میاشتې تېرې شوي نه 4 میاشتې او 10 ورځې نو ته نکاح نشې کولی ما ته یې وویله سبیعه الاسلمیه رضی الله تعالی عنها ته ابو السنابل ابن بعکک ویل چې تا د زینت جامې اغوستې دي کېدای شي د خاطبانو ته ځان نږدې کړې ستا خو عدت پوره نه دی که نه زه لاړم نبي صلی الله علیه وسلم نه مې پوښتنه وکړه چې زه خاوند طلاق کړی وم ماشوم پیدا شو ما ته ابو السنابل ابن بعکک وایي چې ته نشې کولی بل نکاح نو هغې راته ویله کذب ابو السنابل ابن بعکک چې د هغه دروغ وایي خطا دی په دې کې او ما ته ویلې چې ته حلالې بل خاوند لره والمطلقات هغه طلاق کړی شوې زنانه چې بالغې وي دخولي شوی د خاوند کور ته رخصتي شوي ماشومه نه حامله نه آیسه نه وینځه نه یتربصن دا با انتظار کوي بانفسهن بخپلو ځانونو 3 قروء 3 قرأ لفظ د قرء مشترک دی په مابین د حیض او طهر کې احناف علماء کرام وایي د دې نه مراد حیض دی امام شافعي رحمه الله وایي د دې نه مراد طهر دی تاسو اصول شاشی شریف کې ویلي دي چې د امام شافعي دپاره قاعده نحویه دلیل دی هغه دا دی چې امام شافعي
وای چې دا لفظ د ثلاثه په لغت عربی کې د یو عادت دی چې د دې معدود مذکر او دا مؤنث وي او چې د معدود مؤنث او دا مذکر وي نو ثلاثه مؤنث ته نو د معدود مذکر په کار دی چې طهر دی امام شافعی رحم الله د پاره یوازې دغه دلیل نه دی امام شافعی رحم الله د پاره دلته آثار دي د صحابه کرامو لکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و انما الاقراء الاطهار عائشه رضی الله عنها فرمایي چې مراد د قرآن طهر دی او دا قول یوازې د عائشه رضی الله عنها نه دی بلکې سعید ابن جبیر عبد الله ابن عمر و جماعت من الصحابه د سليمان ابن يسار او امام مالک قولم دي نو خلاصه د امام شافعي د پاره دلته آثار د صحابه کرامو دي عائشه رضی الله عنها قول دی ابن عمر قول دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قول دی بعض نور صحابه او قول دي دلته اصول شاشد امام مذهب د امام شافعي سره ظلم کړی دی یوازې د اسماء عادت او د قانون باندې فیصله نه ده کړې امام ابو حنیفه رحم الله ذکر کوي چې مراد د قرآن چې د حیض دی او دا قول دی د ابو بکر صدیق عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان علی ابن ابي طالب عبد الله ابن عباس ضحاک مجاهد ربيع قتاده او دا خبره ذکر کوي دلته چې موږ هم دا قول مختار کو چې د دین مراد حیض دی خود دی وجنه چې دا د خلفاء الراشدین قول بل دا په بعضو روایاتو کې صراحت راغله د غلطت طلاق الامه تطلیقتان وعدتها حیضتان ته حیض راغله دریم دا چې په حیض باندې علت حکمت په عدت کې استبراء الرحم دی او هغه استبراء الرحم په حیض باندې معلومیږي نه په طهر ځکه ولا يحل لهن او جائز ندی د زنانو د پاره یکتمن ما خلق الله في ارحامهن چې دوی پټ گیا چې الله پیدا کړی دی د برحمونو کې ارحامهن هغه څه شه ده هغه بیماری ده مثلا یو زنانه دا هغه زما بیماری نشته مقصد یې څه شه ده ځکه بیماری خو کله کله رستو کېږي او چې بیماری نه نو درې میاشتو کې ودا آزاد شي یا ما خلق الله في ارحامهن مراد حمل ده که حمل چرته وای نو دی به انتظار کوي چې حمل کله پیدا شونه به بازاري دی وای حمل نشتا مقصد دا و چې درې میاشتې کې بز آزاد شمزه به نه میاشتې د انتظار کوم وبعولتهن حق بردهن في ذلك او خاوندان د دوی چې ډېر حقدار دي په واپس کولو د دې زنانو فی ذلک په دې عدت کله چې زنانه په عدت کې نو خاوند ته اختیار دی چې خاوند وایي ما رجوع کړې ده زنانه ته به دا نشته چې هغه وایي چې زه رجوع نه کوم نه دا حق صرف د خاوند دی بعول لفظ ذکر شل کزکا بعل ویل کېدل شي و چتوالی ته د کې دا معناګانې پرتی دي بعل کې یو معنا ده د و چتوالی دویمه معنا ده د ملکیت دریمه معنا ده د جمع دا ټول معناګانې په خاون کې پرتی دي نو ځکه او د بعول ویل دویم بعل بمعنى د چتوالی او دلتم یو حق ذکر کوي د حقوق د خاوند نه چې هغه دا یو چتوالی ان ارادوا اصلاحا کچرته د ښځه او خاوند اراده لري د اصلاح دا ځکه وایي چې بعضې وخت کې خاوند رجوع خپلې بیبي ته کوي خو د قصد د ضرر د وجې نه څه مطلب
د جاهلیت د دور داسې عادت و چې هغې به کله خپله بیبي په نکاح کړه بیا به ورسه کور برابر راغلی نو طلاقه به یې کړه بیا به یې ورته رجوع کړه بیا به یې طلاقه کړه بیا به یې ورته رجوع کړه مقصد یې صرف ځورولو الله وایي دا نه رجوع به هله که ان ارادو اصلاح که اراده دې د اصلاح وي